لوګي او دغه دا داسې لوګي نه دی چې دغه ته نه جوړېږي ضرر ته نه جوړېږي او دلته که بجلۍ موږ هم د انشاءالله پروګرام وکړو نو هغه به هم مطلب دا د ماحول دوست پروګرامونه انشاءالله تعالی دي دا بوټي چې دي دی لم زه سپری نه ورکوم دا نور مختلف قسمه چینجي دي هغه به ولله زه پیدا کوم لکه مطلب دا دی چې د سکیل ورته وایي هغه چې دی ایمایل نوم د یو چینجي دی چې هغه سکیل خوري زمونږ په دې علاقو کې خپل موټرګی ورته موږ وایو لیډي بلبیټر ورته وایي هغه مطلب دا دی چې هم د دې نه دا کم ضرر رسان ماشي چې دي دا قدرتي نظام موږ ګډوډ کړی دی دا کم سپریګان چې شوي دي هغه زهر موږ خورو نو دا ډېر خطرناک شی دی نو دا مطلب دا دی چې هغه دغه ختمول غواړي مطلب دا دی چې ځکه چې صحت اول شی دی او د هغې قیمت نه پوره کېږي نو پکار دا ده چې دی کې موږ هم هغه په قسمه دغه چینجي پیدا کړو چې هغه موږ مطلب دا دی چې دا ضرر رسان خوري اوس لکه جولا دی ته دا پېژنې چې دا پیدمن دی که ضرر دی دا پیدمن دی انسیکټ خوري او دا جولا دا جاله جوړه کړي نو دلته ماشي او دا راشي او هغه بیا هغه خوري د هغې غذا ده لکه دا غوښې خوري نو هغه په وجې باندې مطلب دا دی چې هغه موسم او هوا چې ده او یا بوټي چې دي د هغې میوه چې ده هغه خیر دی که ډېره ښکلې نه وي خو صحت دپاره هغه ډېر خوندوره او ډېره پیدمنه او دا نور دغه چې دي نو دا خو مطلب دا دی موږ ته ماحول ګنده کوي او پیسې هم ډېرې زیاتې زموږ نه پرې خرڅې کېږي ځکه چې دا بهر ملکونه موږ ته تخمونه رالیږي خو د هغې سره یې مطلب دا دی ډېر مرضونه راولېږل موږ په هغې نه پوهېږو ځکه چې خدای پاک ویل دی وایي دا خلک ستاسو دوستان نه شي جوړېدی تاسو ته چې تکلیف در رسي نو دوی پرې خوشحالېږي او که تاسو ته خیر در رسي نو دوی پرې خفه کېږي نو هغه موږ سره مطلب دا دی یو شی خو به موږ له رالیږي خو په هغې کې هغه زهر ورسره دغه رالیږي ضرر ورسره ضرر ورسره وي الله دې له عمر درکړي پکار ده چې انشاءالله تعالی دې دغه نه موږ ځان بچ کړو چې هغه مطلب دا دی زموږ صحت ته اولنۍ خبره د صحت ده چې صحت وي نو مطلب دا دی چې نه بیا هر څه چې د هغې موږ حفاظت وکړو ځکه چې ډېره مننه ځان هلاکت ته د خپل لاسه مه غورځوئ نو دا ښکلې اوبه دي دا پکار دا ده چې دې کې زه دا ډرامونه د دغه دا راوړم چې دا خلکو ته دا یو دغه ورکړی شي چې ګنده شی مطلب دا دی موږ دا اوبه نه ګنده کوو خدای پاک چې دی نو اوبه موږ له پاکې پیدا کړي دي زموږ غذا ده او د اوبو نه بغیر څه شی ژوندی نه شي پیدا کېدی ژوندون نشته د اوبو نه بغیر نو پکار دا ده چې دا موږ حفاظت یې وکړو دا پاکې وساتو چې زموږ دپاره مطلب دا دی چې یعنې د سپو دپاره خدای پاک وایي دا ما تاسو له پاکې رالیږل دي او زموږ د وجې چې دی نو دا اوبه ګنده شوې ډېره مهرباني ډېره مهرباني په سعودي عرب کې په 2 ریاله باندې 1.5 لیټر اوبه موږ اخیستې دي په 1981 82 83 84 کې اوس لږ ورو ورو دغه ډېر شو او هم هغه قیمت یې نه دی اوبه نایابه هلته نه وي او 8 لیټره ډیزل په 2 ریاله باندې 25 سالالې باندې مطلب دا دی 1 لیټر ډیزل او 1.5 لیټر اوبه په 2 ریاله باندې نو د دې دومره قیمت دی او دلته خو موږ د قیمت څخه دی موږ الله تعالی او خبره مانو راکړل موږ ګنده کوو چې څومره ګن وسته یې پټي کې دي هغه زمونږ د پلاستیک د وجې په ټوله دنیا کې د څه نشته په ټوله دنیا کې داسې نشته داسې ختم نشته دا ګوره دا سپین غرونه رسول غرونه پکې دا بوتکی جخکاري دغه پکې دا کم بوټي چې دي قدرتي الله تعالی دا واوري په زمونږ د خزانه جمع کړي دا خیال جمع کوي یو څنګه باندې څومره خطر راځي موږ په یو بل ستور کوو او دا الله تعالی په ورونو باندې موږ ته خزانه را جمع کړي دي او په دمه به د ضرورت مطابق هغه موږ ته بالکل ډېره زیاته مهرباني